بسم الله الرحمن الرحیم. سلام علیکم ملګرو، هیله لرم چې روغ جوړ اوسئ. څنګه چې تاسو نن واده کړی وو ترڅو ستاسو لپاره موږ د الماني ژبې منظم کورس برابرو. نو د دې کورس لپاره سلنه په خیر زموږ لومړني درسونه شروع کیږي. نو راځو موږ خپل درسونه شروع کوو. په خیر سره زموږ روزانه یو درس وي. دا یو درس به موږ ګورو چې د په یو ویډیو کې ځای کیږي، په دوه ویډیو کې ځای کیږي. دا به ټول تاسو ته وړاندې کوو ترڅو تاسو ورباندې پوه شئ. نو لومړني درسونه به لږ زر اسانه وي. موږ ډېر درس محوله کې نه ورکوو ځکه ډېر هلکان داسې دي چې هغه په درسونو باندې زیات نه پوهېږي. نو همدې له وجې موږ د لومړني درسونه لږ زر اسانه وي او د دې په خاطر بیا وخت سره بله خیره سره بیا موږ اډوانس کیږو مخې ته بله خیره سره دوی صحیح ده. نو چون زموږ نن لومړنۍ ورځ ده د همدې په خاطر باندې نن موږ راځو لومړنی بحث به زموږ په الفابet باندې وي. صحیح شو، د الفبا تورو باندې وي. نو ځکه چې موږ غواړو د کورس له صفر نه شروع کړو او د اے بي سي نه شروع کړو ترڅو وکولو چې موږ سټیپ بای سټیپ مخې ته ورشو او یو منظم سیستم برابر شي. د A1 کورس موږ ستاسو لپاره برابر کړو. صحیح ده. نو چون زموږ درس چې د A1 کورس دی A1 کورس دی او زموږ لومړنی درس چې دی هغه به د الفابet باندې وي. صحیح شوله، د جرمني ژبې د الفبا توري. نو موږ سره هم لیکو په جرمني ژبه کې. جرمني ژبه کې موږ لیکو das Alphabet. das Alphabet معنا څه ده؟ د الفبا توري. په الماني ژبه کې د الماني ژبې او د انګلیسي ژبې د حروفونو تقریبا یو بل سره یو رقم دي. ځکه که چېرته موږ وګورو په شپږ توري هم په الماني ژبه کې دي او هم شپږ توري په انګلیسي ژبه کې شامل دي. مګر د الماني ژبې فرق د انګلیسي ژبې سره په دې کې دی چې په دې کې فقط څلور توري نور اضافه شوي دي ترڅو دې سره دغه توپیر په منځ کې راوړی دی. نو راځو موږ یو یو په شریکه باندې سره وایو. تاسو تکراروئ مانه وروسته ترڅو تاسو مې پوه شئ ورباندې یو ښه ایډیا هم لاسته راوړئ. ته صحیح ده. دې سره څنګ کې به زه یو نیم لغات لیکم ورسره. نو دې لغاتونو په خاطر باندې نه دی. نو که چېرې تاسو څوک تکړه کولی شئ لغاتونه زده هم کړئ ورسره، فقط دې په خاطر چې ستاسو هغه پرونانسیشن هغه لهجه له دې سره برابره شي. نو زه لغاتونه ورسره څنګ کې لیکم د هر یو انګلیسي حروف سره. که چا زده کول زده کولی شي، که چا نه زده کول خیر مې زده کول خیر. په آینده کې موږ کوشش کوو چې د هر یو چې موږ کوم لغاتونه ویل دې لپاره موږ بیل بیل یو منظم چوکاټ برابر کړو. تاسو مکمل تشریح پکې درکړو. صحیح ده. نو راځو موږ د الفبا توري شروع کوو. das Alphabet. das Alphabet مطلب د الفبا توري. das Alphabet. das Alphabet. راځو موږ اول د چی نه شروع کړو، اول د A نه شروع کړو. لکه د A باندې ټول پیږي سره. صحیح ده. موږ لیکو A په د انګلیسي ژبې او د الماني ژبې د تلفظونه لږ زره فرق کوي. نور زیاتره چې ټول یو رقم دی. صحیح ده. A پرونانس رقم پرونانسیشن کیږي A سره رقم ویل کیږي A. راځو لغات کې لیکو سره رقم لیکم اپفل. اپفل. اپفل معنا مړه. اپفل معنا مړه. اپفل معنا مړه. A اپفل معنا څه؟ اپفل معنا مړه. A پسې راځو B. د الماني ژبې کې زیاتره حروفونه داسې دي چې هغوی زموږ د خپلې الفبا سره زموږ چې یو الف ب ت څ دې سره زیاتره ورته دي. نو راځو په دې ټول باندې موږ خبرې کوو ټول چې تاسو مرکب منظم پوه شئ باندې. سره موږ کېږي A B سره موږ کېږي دې ته موږ د څه ورته وایو؟ دې ته موږ لیکو سره چې A دې ته موږ سره کوم ته وایو B. صحیح شو. B سره کوم وایو B. دې ته موږ مثال ورکوو. مثال دې لیکم چې بوخ. بوخ معنا څه؟ بوخ معنا کتاب. بوخ معنا کتاب. بل راځو بل شته دریم حروف ته راځو چې C. په داسې کې C لوستل کېږي نه، ځکه د دې فرق د الماني ژبې څخه په دې کې سره لوستل کېږي. دا کېږي C لکه زموږ چې په خپل الفبا توري کې موږ وایو که نه C سره کوم لیکو C که زه مثال ورکوم د هغه کې لیکم C څه رقم راځي. C کې زه مثال ورکوم couch. چې couch معنا څه؟ couch تقریبا ټول پوهېږي ورباندې. صحیح ده. couch یا صوفا. بخښنه کوئ زما پښتو خط لږ زره خراب دی. A B C D سره کوم څه کېږي D. دا D نه دی ملګرو. صحیح ده. D دا ګوره D. صحیح شوله. مثال زه ورکوم پکې څه ورکوم؟ پکې لیکم Deutschland. Deutschland په الماني ژبه کې د جرمني نوم دی. صحیح ده. Deutschland جرمني. Deutschland A سره کوم A کې زه مثال ورکوم لکه څه شی ورکوم پکې eagle یا elephanta یو شی دی. elephanta معنا څه؟ elephant معنا فیل.
الفانتا دي دي كمان شيء دي كمان اف اف مثال لكم شيء وركم بكي فيش صحيح ولا؟ طيب نو بلغتونه بکنه کوم ځکه چې ویډیو ډیر زیات وګړي ګم دې پاتې فقط انا غواړم تاسو ای بي سي زده کمان هم دې پاتې لغتونه باندې پریدو خیر به لغتونه درځه ځکه ویډیو بیا نه راټیږي صحیح ولا؟ ا ب س د ای اف بل څه ده بل ده گا سره کوم څه کیږي گا اف گا اچ سره کوم څه کیږي ها سره کوم څه کیږي ها اف گا ها آی سره کوم څه کیږي آی سره کیږي د ای پشان سره کوم ای موږ کوم چې ای وایو ای دا مطلب څه نه چې مثال اوس وایم چې دا آی راغله ده آی به د آی معنا ورکړي نه په الماني ژبه کې د آی معنا چې ده ای J H I ka L M N Q سره کوم څه کېږي په انګلیسي ژبه د دې ژبې د هغه سره فرق نوم سره کوم کېږي کېږي کو په شان سره کوم کو صحیح شولا N Q R په الماني ژبه کې R چې دی په دوه قسمونو تاسو وستلی شئ صحیح شولا لکه یو چې دی د اغ معنا ورکوي اغ کله تاسو غواړئ چې R ووایئ او سره کوم یې وایي اغ سره کوم څه کېږي R اغ په داسې یوسو کېږي اغه مستل کېږي کولای شي لنډ دی آر په شان هم ووایي لکه مثال در کوم اوس لکه سور رنګ زه مثال اخلم کنه سور رنګ چې مثال موږ وایو کنه چې شی د سور رنګ ته په الماني ژبه کې وایي کنه روټ معنا سور رنګ خو زیاتره بیا خلک روټ نه وایي چې وایي غوټ لکه مثال موږ ایرو راواخلو پیسې راواخلو په ایرو کې زیاتره خلک ورته وایي ایرو وایي ایرو ګوره ایرو زیاتره بیا رو آر نه بیا غیر وایي اوغو داسې لوستل کېږي صحیح شولا کو اغه S ja S T da T تاسو سره شي T یا T R S T بل څه دی یوسف لیکيږي په دې سره تاسو ورسې شو لا T U في دا ولیکم T دې شو لا په الماني ژبه کې وی سره کوم څه کېږي دا وی چې دا فی سره کېږي في مثال زمون پلار کنه فاتا وی د اف په شان سره کېږي څه ده T U V في W چې کله راشي W معنا د وی ورکوي سره کوم W د وی معنا ورکوي لکه مثال تاسو مثال ورکوم اوس د بی ام دبلیو موټر چې مثال دی کنه په الماني ژبه کې خلک بی ام دبلیو نه وایي سره کوم وایي بی ام وی دغه W لنډ راځي W سره کوم وایي د وی په شان W سره کوم څه کېږي W د وی په شان سره کېږي صحیح شو نه W وی X Y سره کوم څه کېږي Y سره کېږي د Y epsilon چې سره څه کېږي epsilon د دې نو په انګلیسي ژبه کې څه دی epsilon X epsilon Z په الماني ژبه کې یو نیم فرق په دې کې دی چې کله موږ د اس او د زیډ خبرې کوو نو په الماني ژبه کې زیاتره خلک چې مثال کله پرونانسیشن خبرې کوي دغه اس چې دی دا د زیډ په شان وایي زیډ لکه مثال زه اوس وایم کنه یو لغات دلته اوس لیکم چې لیکم زونا سره لیکم زونا وایي لمر ته صحیح شوله په الماني ژبه کې بیا خلک څه وایي دا سونا نه وایي درته وایي زونا ګور د اس د زیډ په شان وایي او زیډ د اس په شان وایي همدې په خاطر کوم دې ته لیکل کې څه ورته لیکي ورته لیکي اس سیټ اس سیټ داسې ویل کېږي صحیح شوله لکه سیټ داسې تاسو وایئ سره کوم سیټ داسې تاسو وایئ صحیح شوله وای سیټ لکه زه مثال درکړم لکه زیبرا چې مثال وایو کنه زیبرا داسې ویل کېږي صحیح شوله وبخښئ ما ګوره په دې کې فکر کوم آیا ځان پرېښی دی د جیم پرېښی دی A B C D E F G H I دلته یو لغات زه لیکم بخښنه کول حروف زه لیکم یا بخښنه کوم د یاده وتلو راځو جې ته په الماني ژبه کې چې دی جې نه ویل کېږي جې څه وایي یاټ
یوت چی ته وایي یوت یوت یا شی یوت یعنی په الماني ژبه چې کله په هر ځای کې ج راغلی و هغه به د ی اواز ورکوي ی لکه زه رقم زه تاسو مثال ورکوم وایم زه یوګرټ یوګرټ معنا ماسته په الماني ژبه کې صحیح شوله کله چې موږ یوګرټ لیکو په اصل کې دا یوګرټ داسې لیکل کېږي صحیح شوله په الماني ژبه کې یوګرټ یوګرټ داسې لیکل کېږي مګر الماني ژبه کې خلک چون چې ج نه وایي نو هغه خاطر باندې شی کوي دا اوس جوګرټ نه دی دا څه دی یوګرټ دی یا مثلا تاسو د یو نوم لیکم درته نوم چې زه لیکم زه اوس لیکم یوسف ګوره یوسف اصلا باید په وای باندې راشي مګر سره ته راځي دا یوسف داسې نه لیکل کېږي یوسف سره ته لیکل کېږي داسې لیکل کېږي یوسف یا جوزف نه لیکل کېږي سره ته کېږي یوسف ویل کېږي په دې باندې مګر پوه شولې نو اوس راځو د الماني ژبه کې د دې حروف سره څنګه شپږ شتوري د دې سره څنګه نور حروفونه هم شته دي چې هغه حروفونه دوستان لیکو یو چې د ا سره کوم حروف دي ا کله دا تاسو سره کنه د ډبل ا په شان وایي چې د ډبل ا په شان وایي کېږي سوري لکه د ا په شان ا لکه د دې ا تلفظ د زره فارق دی مګرو لکه په دې سم کېږي ا دسي ا لکه تاسو د زیو لغت کې لیکم زه لیکم بیر بیر معنا موږ چې وایو کنه خوب بیر په انګلیسي کې ورته وایي صحیح ده سره کوم بیر ا بل سره کوم دی او سره کوم کېږي دسي کېږي سره کوم څنګه وایي او لږ ځله ودیږي او صحیح شوله او بل سره کوم دی بل کې زه وایم چې شی لکه دې کې مثال کوم لیکم لکه شی لکه اویل معنا وړي شي څنګه کنه اویل دسي ویل کېږي اویل ا او یو دس په دې اواز باندې کېږي سره کوم دی هغه دسي لیکل کېږي صحیح شوله یو دس دغه باندې اواز باندې لیکل کېږي صحیح شوله او بل چې دې سره څنګه موږ بل یو لرو هغه کوم یو دی هغه ته ویل کېږي لکه بیتا د اشارې په شان دی بیتا اشارې په شان دې ته ویل کېږي چې داسې بیتا اشارې په شان دی دې ته ایسټ ویل کېږي ورته صحیح شوله ایسټ فرق چې دی د نور د زیډ او د اس سره په دې کې دی کله چې په هر ځای کې کله چې دغه علامه راغله وه د دې علامې معنا به د ډبل اس معنا به ورکوي څه معنا به ورکوي د ډبل اس معنا به ورکوي په هر ځای کې یعنې دې څه تاسو بې نه وایئ زه په دې کې تاسو مثال درکوم زه لیکم شی لیکم لغات لیکم ورته ګوره دا ګوره فوب نه دی ګوره چې مثال د دې دا تاسو د دې بې دغه بیټا سره دغه د دې چې د خپل بې فرق په سره کوي دا بلې بې چې ده دغه سره کومه کې دی کېږي فوس ګوره دغه ډبل اس چې معنا ورکوي دا ډبل اس دا معنا د اس ورکوي لکه دې کې بل مثال درکوم زه لیکم مثال هایس معنا وایي چې معنا وایي نوم ته هایس معنا نوم صحیح شوله دا دوسته دا ورکول زه اوس هایم نیم سره کوم زه اوس وایم هایس صحیح شوله دا به زده کوئ پکې نو دغه ټول شپږ حروف دي د شپږو حروفو سره څنګ کې څلور حروفونه نور اضافه حروفونه دي چې هغه تاسو په دې کې ما ویللې او بل دې سره څنګ کې نه دي همیش ځینې شیان دي چې هغه به زه تاسو ته دلته منشن کړم پکې بیا نور بیا موږ به خپل درس پای ته رسو هغه کم یو درسونه دي ښه راځو په دې کې موږ یو مختصر بحث په دې باندې کوو صحیح شوله لومړی دا چې په الماني ژبه کې ج د وای اواز ورکوي صحیح شوله د وای اواز ورکوي دویم دا چې په الماني ژبه کې وی د فی اواز ورکوي که د اف معنا ورکوي صحیح شوله بل په الماني ژبه کې ډبلیو چې مثال موږ وایو دغه ډبلیو د وی معنا ورکوي څه معنا ورکوي د وی معنا ورکوي او هر کله چې دغه راغلی و دا حروف راغلی و بیټ حروف راغلی و دا د ډبل اس اواز ورکوي صحیح ده ملګرو په ټول باندې پوه شولې او په دې کې نور شی باندې شوي نه په دې کې ښه نو دغه ټول درسونه سره د ای بي سي په اړه سره بیا هم د ای بي سي تکرارونه زه تاسو ته وایم ا بی سی ډي ای اف ای ګ ه یوټ کا ال ام ان او پی کیو ار اس टी यू फी वी एक्सलॉन एक्स واي ابسلون ان اخر کې څه صحیح ولا نو لرم چې درس مو خوښ شوی ملګرو ان شاء الله مې درسونه مګه اسانه له خیر سره کوشش